अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समाक टीवी चैनल के दर हर कले हुए उम्मीद लरम چې تاسو باټو روغجل خوشاله بې د جون په موضوع کې بې عزتمندو نن یو نوې خبر را مخته شوې ده د پېښور بورډ ټاپره فرین خالد خغانن وفات شوې ده چې پلار یې پسروستر ګوجاړي ټول کور او خاندان یې پریشانه کې مبتلا ده اخر پس باندې وفات شو صدا سه واقعیا مخې تراله چې دوی کورنۍ ته دومره غټ تکلیف ورسېدو عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې ګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوې مهرباني کې زموږ دا چینل ماده سره سبسکرایب کړئ واکه وساتلې نشان وایي چې هر یو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي عزتمندو په پیښور کې کې بي کې ټول بورډ ټاپ کړو ډیره قابله او تکړه جنیوا د مخرین خالد پلار وای د ریزلټ نه 2 ورځې مخکې د پملا کې درد راغلی وو د ریزلټ په ورځ ټول بدن کار پرې خودو یعنی بیمړه واسه پکې نه و نی لاس خوځول شو نی خپه خوځول شو چې څنګه هسپتال ته یوړه هلته یو اورس تیر کړه پلار ورته وویل چې بورډ دې ټاپ کړی دی ستا مارکس خراغلی دي هغه په دې هم پروا نه کړه یک سات پس وویل په دې یو سیټ باندې واړوي چې څنګه په یو سیټ باندې واړوله بیا ورته د سا تکلیف هم پیدا شو هغه نه بعد د حالت رو بګړو کېدو حالات یې ډیر زیات خراب شو ډاکټران هم ورلا رالل هغه هم څه نشو کولای مخرین خالد چې دا د کې پی کې سٹار و ډیره قابله جنیوا هغه د پانی دنیا نه رخصت شوله الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي عزتمندو دا وا زموږ د وختنی معلوماتي ویډیو د نورونی معلوماتي ویډیو د لپاره زموږ د چینل ماده سره سبسکرایب کړئ خو کې وساتلې نشان وایي چې هر یو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي والسلام.